فرشت صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو زیاتوالی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغان میرمنې تر بې رحمه ځپنې لاندې ژوند کوي. د مخکنیو پوځیانو د نیولو دوام. طالبانو په کابل کې یو مخکنی سرتیری نیولی. پر رسنیو د طالبانو محدودیتونه. کرندیکر وایي چې په افغانستان کې دې له خبریالانو او رسنیز کارکوونکو ملاتړ وشي. او ټرمپ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی شو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغان میرمنې تر بې رحمه ځپنې لاندې ژوند کوي او د نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره د غږ پورته شي. نوموړي سازمان د سې شنبې ورځ په یو یادښت کې لیکلي چې افغان ښځې او نجونې چې مخکې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخه وي اوس له یو بل سره له خبرو کولو هم منع شوي دي. د یاد سازمان په خبره میلیونونه نجونې له زده کړو محرومې او په کور ناستې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم پرون په یو یادښت کې ټینګار کړی و چې د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو د سرغړونې پر وړاندې د نړۍ چوپتیا دا ډله زړوره کړې ده. نوموړي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ښځو حقونو په برخه کې د طالبانو ځپونکو سیاستونو پر وړاندې عملي او همغږی ګام پورته کړي. د کابل سیمه ییزې سرچینې وایي چې یو مخکنی سرتیری د شکمنو فعالیتونو په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. سرچینو د سې شنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته وویل چې دا سرتیری 2 ورځې مخکې د کابل له کارتي پروان سیمې څخه نیول شوی دی. د سرچینو په وینا دا کس غلام نبي بلوچ نومیږي او د مخکني ملي امنیت په ریاست کې یې کار کړی و. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ غلام نبي د جمهوریت له پرځېدو وروسته ایران ته تللی و او افغانستان ته له بیرته راتګ یو کال وروسته د طالبانو لخوا ونیول شو. سرچینو زیاته کړې چې هغه د طالبانو د باور د ترلاسه کولو لپاره د بلوچستانو شورا په نوم د دغې ډلې په ګټه تبلیغ کاوه. سرچینو ویلي چې غلام نبي هڅه کوله څو ځان په نیمروز ولایت کې د بلوچ قوم استازی معرفي کړي او په دې توګه د طالبانو په لیکو کې وګمارل شي. طالبانو تر اوسه د دې کس د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د یوناما د راپور پر بنسټ په تیرو 3 میاشتو کې 5 مخکیني سرتیري په افغانستان کې وژل شوي او 24 نور بیا نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دافیری کرندیکر ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو ملاتړ وشي. نوموړي د سې شنبې ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي چې خبریالان دې وکړای شي له ویرې او ګواښ پرته خپلې چارې پر مخ یوسي. لیکر دا څرګندونې له هغې وروسته کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د میټیو میلر پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر وړاندې دې له خبریالانو ساتنه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دافیره چې له دوحې خپلې چارې پر مخ وړي ټینګار کړی چې خبریالان مسؤلان ځواب ویلو ته راکاږي او په وینا یې دا د خلکو حق دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان پرله پسې خبریالان نیولي او شکنجه کړي دي. پرتمهال خبریالان د ژوندیو موجوداتو له عکس یا ویډیو کولو راګرځول شوي او تلویزیونونه د ځنډېدو په درشل کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند نومان ډونالډ ټرمپ ګټونکی شو. اسوسییټډ پریس د چهارشنبې ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ د 270 الکترال کالج رایې په ترلاسه کولو سره د ډیموکراټانو نوماندې کاملا هریس پر وړاندې ګټونکی شو. هریس په دې ټاکنو کې د 224 الکترال کالج رایې ترلاسه کړي دي. بلخوا ډونالډ ټرمپ په فلوریډا ایالت کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې ټول سرحدونه به وتړي. هغه یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي ګټو او د دغه هیواد پر کورنیو مسایلو ټینګار کړی دی. ورته مهال د بریټانیا لومړي وزیر کیار سټارمر په ایکس پاڼه کې لیکلي چې زه په راتلونکو کلونو کې له تاسو یعنې ټرمپ سره په ډېرې لیوالتیا کار کولو ته په تمه یم. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم ډونالډ ټرمپ ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بریا مبارکي ورکړې ده. په همدې حال کې د استرالیا لومړي وزیر انټوني البانیز ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې. واشنګټن او سیډني یې غوره ملګري او رښتیني متحدان بللي دي.
هغه هیله ښودلې چې د استرالیا او امریکا ولسونو ترمنځ همکاري به ټینګه پاتې شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چمتو یو لکه څنګه مو چې د تیرو 4 کلونو په ترڅ کې همکاري کړې بیا هم له یو بل سره کار وکړو. بلخوا د جرمني لومړی وزیر اولاف شولتس هم ټرمپ ته د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. نوموړي ویلي چې جرمني او امریکا له ډېرې مودې راهیسې په ګډه د اتلانتیک سمندر په دواړو غاړو کې د سولې او ازادۍ د ترویج لپاره همکاري کړې ده. د یادونې ده چې د امریکا جمهوري غوښتونکو د استازو جرګې د 50 څوکیو په ګټلو سره د دغه جرګې اکثریت هم ترلاسه کړ. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه د ملتیا مو مننه.